خالد وویل کاش چې ځوان وای. بیا زه د دې امریکایانو په چل ښه پوهېدم. دوی په همدا مجلس اخته و چې مازدیګر مهال یوه واړه بازار ته موټر ورسید او یو مسجد ته موټر چلونکي موټر ودراوه. خالد او مصطفی ته یې وویل چې د همدې مسجد امام پیدا کړي. دواړه له موټره کوز شول او جماعت ته ور داخل شول. کله چې ملا امام ولید، مصطفی ورته هغه د خپل مسجد د امام خط په لاس ورکړ. امام چې کله خط ووایي نو دواړه د مسجد حجرې ته راوستل او ورته یې وویل چې نور به تاسې دواړه همدلته سبقونه وایاست. مصطفی او خالد دواړه همدلته پاتې شول. د مصطفی د پلار د مرګ یوه میاشت وروسته د مصطفی دواړه ورونه هم له ایران څخه راغلل. دا بل کال کوچني اختر ته یې طالب ورور هم له پاکستان څخه په رخصتۍ راغی. کله چې د پلار له مرګه خبر شو نو زیات خفه شو او وروسته یې په وارخطایي د وړوکي ورور مصطفی پوښتنه وکړه. مور یې جواب ورکړ چې هغه هم د هغې ورځې څخه د عرب ماشوم سره تللی، بیا نه دی راغلی. د کلي ملا صاحب استولی دی. نور یې موږ هم معلومات نه لرو. ملا صاحب وایي چې جوړ روغ دی. ما د مشر ورور ته وویل چې اختر ته یې راوله، خو هغه وایي نه، چې هلته خوندي دی، باید هملته ووسي. که راشي هسې نه چې امریکایان چاپه پرې ووهي. د عرب سره دی هم اوس د امریکایانو په تور لیست کې دی. د مصطفی طالب ورور د اختر تیرولو وروسته د کلي د ملا صاحب څخه د مصطفی او خالد ادرس واخیست او دی هم پسې ورغلی او د مصطفی او خالد سره یو ځای درسونه شروع کړل. مصطفی او خالد پوره 2 کاله هم هلته پاتې شول او سبقونه یې ویل. یوه شپه د دوی حجرې ته یو میلمه طالب راغی او د لږ مجلس وروسته یې مصطفی ته وویل چې هلمند ته د جهاد لپاره ځم او هلته د امریکایانو سره جهاد کوم. مصطفی چې کله دا خبره واورېدله نو هغه طالب ته وویل چې ما هم در سره بوځه. هغه طالب ورته وویل چې زه به خپل مشر ته بوځم. مصطفی ترې پوښتنه وکړه چې ستاسې مشر چیرته دی؟ میلمه طالب جواب ورکړ چې هغه هم دلته نږدې په بل مسجد کې میلمه دی. مصطفی ورته وویل چې سهار به حتمي ما خپل مشر ته بیایي. میلمه طالب هم ورته وویل چې سمه ده. سهار دواړه میلمه طالب او مصطفی د طالبانو مشر ته ورغلل. طالب مشر ورته د جهاد اجازه ورکړه، خو دا یې ورته وویل چې باید په خپله سیمه کې جهاد شروع کړي او هلته خپل ځان ته ملګری هم پیدا کړي او مصطفی د خپل سیمې مسؤل وټاکه. د دې ترڅنګ یې ورته وویل چې د طالبانو د زاړه تحریک یو څه اسلحه ما هلمند کې پټه کړې ده چې د دې څخه یوه توپانچه او کلاشینکوف تا ته درکوم، خو نور اسلحه او مهمات به خپله پیدا کوي. مصطفی هم ورسره خوښه کړه او د طالب مشر څخه یې رخصت راواخیست. په منډه خپلې حجرې ته راغی. پر خالد یې زیری وکړ. خالد چې کله د دې کیسې څخه خبر شو د سترګو څخه یې د خوشحالۍ نه اوښکې راغلې. بیا دواړه سره غیږ په غیږ شول. خالد مصطفی ته وویل چې کلاشینکوف به ماته راکوي. مصطفی د ټوکو په ډول ورته وویل چې نه یاره، ستا شکل کلاشینکوف ته نه دی شوی. خالد ور حمله کړه او د مصطفی لاس یې تاو کړ او ورته ویل چې نه، کلاشینکوف زما دی. مصطفی ورته وخندل او ورته ویل لاس مې ایله کړه، درکوم یې. کله چې خالد لاس ایله کړ، مصطفی ورته وویل چې هلکه اوس مې لږ احترام کوه، امیر او قومندان دې یم. بیا دواړو سره وخندل. دواړه ډیر زیات خوشحاله وو، خو مصطفی خپل مشر طالب ورور نه و خبر کړی. څو ورځې وروسته دواړه هلمند ته راغلل. دواړو ورځ له کلي لرې په دښته کې له کوچیانو سره تېره کړه او د شپې کلي ته د مسجد د امام کور ته راغلل. د هغه دروازه یې وټکوله. امام چې کله بهر راغی، مصطفی او خالد یې نه پیژندل ځکه پوره 2 کاله یې نه ولیدلي. مصطفی پر ملا صاحب غږ وکړ او ورته ویل ملا صاحب زر زر مه راته ګوره، خپل خلک یو. ملا صاحب چې کله د مصطفی आवाज واورید نو پر مصطفی یې غیږ تاو کړه. ورته ویل اوهو، تاسې دې الله راولي، ماشاءالله، دا خو ځوانان سوي یاست. مصطفی وویل هو ملا صاحب، خو ته هم سپین ږیری شوی یې. امام وویل چوپ شه هلکه، زه خو لا ځوان یم، هسې زړه مه راته اچوه. مصطفی وخندل. ملا صاحب سپین ږیری شوی یې، هسې ځان ته تسلي ورکوي. امام وویل ښه، تاسې دا راته ووایاست کله راغلي یاست؟ خالد وویل همدا اوس راغلو، اول ستاسې کور ته راغلو. مصطفی وخندل. ملا صاحب تا له کلي بیولو، تا ویل بیا به را نه شئ، څنګه بیرته راغلو؟ امام وویل ښه، تاسې ودرېږئ، زه یو ځل د مصطفی پر کورنۍ زیری کوم. د مصطفی مور به سم زیری راکړي ځکه په دې لیوني پسې زیاته خفه ده. خالد وخندل. ملا صاحب دا بد شکلی هم یادوو. مصطفی وویل نه ملا صاحب، زموږ کور مه خبروه، موږ په پټه راغلي یو. امام وویل په پټه؟ مصطفی وویل هو. امام وویل ولې؟ مصطفی ومسکل.
ملا صاحب کور ته بیایې که ټول مجلس همدلته راسره ختموي؟ امام اوف وکړ ما چې تاسې ولیدلاست له خوشحالۍ هر څه راڅخه هیر شول. ته صبر زه کور کې تاسې ته کوټه سمه کړم. تاسې خو القاعده او ترهګر یاست، خلکو څخه په پټه ګرځئ. امام کور ته ولاړ او لږه شېبه وروسته بیرته راغی او دواړه یې کور ته بووستل. مصطفی او خالد د امام سره خپل ټول راز شریک کړ او ورته ویې ویل چې نور به دوی د همدې کلي څخه جهاد شروع کوي. د کلي امام هم ورسره خوښه کړه او ورته ویې ویل چې اول ملګری مو زه یم او یوه توپنچه زه هم لرم، دا هم تاسې ته درکوم. له دې خبرو وروسته مصطفی د خپل ماشومتوب ملګرو په اړه ترې پوښتنه وکړه. امام ورته د ټول کلي ځوانانو باره کې معلومات ورکړه او ورته یې دا هم ویل چې ځینې د ماشومتوب ملګري عقیدوي خراب شوي دي، د حکومت عسکر جوړ شوي دي، باید له هغوی سره ونه ویني. مصطفی، خالد او د کلي امام په 3 سرو لومړنی جهادي پلان داسې جوړ کړ چې باید د شپې لخوا کلي کې شبنامې وویشي او کلیوال خبر کړي. څو شپې وروسته مصطفی او خالد د امام پر موټر سایکل په ټوله ولسوالۍ کې د شپې لخوا خطونه وویشل او خلکو ته یې خبرداری ورکړی و چې نور د حکومت له کارونو لاس واخلئ او د اشغالګرو سره کار ونه کړئ، کنه د اسلامي امارت لخوا به ووژل شئ. او ځوانانو ته یې د امریکایانو په مقابل کې د جهاد شروع کولو بلنه ورکړه. سهار چې د کلي خلک مسجد ته راغلل او خط یې ولید ټول حیران شول. په ټوله ولسوالۍ کې غوغا او شور و چې طالبان بیا پیدا شوي دي. د ټولو خلکو د بحث موضوع همدا وه. په کلیو او جماعتونو کې بس همدا خبره شروع وه. حکومتي کسان او جاسوسان زیات وارخطا وو، زیات خلک خوشحاله وو، خو له ډاره یې خپله خوشحالي ښکاره کولی نه شوای. ماښام په تاریکي کې مصطفی او خالد د امام کور ته راغلل او د امام څخه یې پوښتنه وکړه چې د شبنامو په اړه د خلکو غبرګون څه و. امام جواب ورکړ چې ټول خلک خوشحاله وو، له ډاره چوپ و، مګر یو مامور خلقي له خولې لاس اخیستی و. امیر المؤمنین ته یې ښکنځل کول او ویل یې چې یو ځل د خلقیانو داسې ښه حکومت راغی هم دا ځینو د جهاد په نوم خراب کړ، اوس بیا دا حکومت خرابوي. مصطفی چې کله د مامور خلقي نوم واورید یو ډول ټکان یې وخوړ او د مخ رنګ یې واوښت. امام ته یې ویل څه مامور خلقي لا همدلته کلي کې ژوند کوي؟ امام ویل هو. مصطفی ویل اوس څه کار کوي؟ امام جواب ورکړ د کلي په مکتب کې سرمعلم دی، ښې پیسې او دنیا یې هم اوس پیدا کړي دي. خلک پسې درواغ هم وایي چې د امریکایانو جاسوس دی. هغه مشر چرسي او غل زوی یې کابل ته استولی دی. خلک وایي امریکایان ملي اردو جوړوي، په هغه کې یې داخل کړی دی.